سلام، وخت مو پخیر. په تیره ویډیو کې د ترکیې د بورسیې په اړه ما تاسو ته یو ویډیو چمتو کړی و چې په هغې کې څنګه تاسو اکاونټ جوړوئ. نن په دې ویډیو کې د دې پروسې نور باقي مانده کومې برخې چې پاتې دي هغه مخ ته وړو او کوم موضوعات په کار کېږي نو هغه به تاسو دلته اپلوډ کوئ. لومړی راځو د چاپې خوا نه زه درته تشریح کوم. هره برخه بېله بېله تاسو کولی شئ خپل مشخصات ولیکئ. لومړی چې هوم پیج ته راشئ، هوم پیج کې به تاسو اوس کار نه لرئ. هوم پیج ته به هغه وخت راځئ چې کله ستاسو د ټول مشخصات ټول ډک شي، ټول تر پایه ورسیږي. بیا تاسو راځئ دلته د بچلر لپاره اپلای کوئ، د ماسټرۍ لپاره، د پی ایچ ډي لپاره، د ریسرچ لپاره. بیا تاسو هغه برخه انتخابوئ، بیا وروسته په اپلای اپشن باندې کلیک کوئ. مثال که زه د بچلر لپاره اپلای کوم، بیا دلته راځئ انډر ګریجویټ سکالرشپ پروګرام کولی شئ په اپلای باندې کلیک وکړئ او نور بیا کوم موضوع چې تاسو نه غواړئ هغه به دې کې تاسو مخ ته وړئ. نو مخکې د چې هوم پیج مخ ته یوسو تاسو باید د نورې مرحلې پای ته ورسوئ. پرسنل انفارمیشن دلته به تاسو ټول خپله شخصي معلومات ولیکئ. جنډر دی میل فیمیل، دلته به تاسو هغه انتخاب کړئ. تاسو ته اپشن درکوي خو دلته به تاسو په ایډیټ اپشن کلیک کوئ. دلته به کلیک کوئ، بیا وروسته تاسو کولی شئ دا ایډیټ کړئ. نوم به ولیکئ، خپل میډل نوم مو درلوده میډل نوم به ولیکئ. تخلص به خپل ولیکئ. دلته به خپل جنسیت انتخاب کړئ، میل او فیمیل. او میریټل سټیټس کې به دلته خپل مدني حالت انتخاب کړئ، واده مو کړی دی، متأهل، مجرد یې. او دلته به د ډیټ اف برث د زیږېدو تاریخ په مشخص انتخاب کړئ. کوښښ وکړئ دا هماغه د تذکرې په اساس وي، فرقونه لري، وروسته تاسو ته ستونزې جوړې نه کړي. نیشنالټي به انتخاب کړئ چې دلته ما مثلا افغانستان انتخاب کړی. کانټري اف برث کوم ځای کې تاسو کوم هیواد کې زیږېدلي یا هغه به ورته انتخاب کړئ. مثلا زه دلته افغانستان انتخابوم. سیټي اف برث په کوم ښار کې دا به ورته انتخاب کړئ. سیټي چې هغه تاسو مثلا کابل انتخابوئ، کابل به ورته انتخاب کړئ. هر ولایت چې تاسو هلته زیږېدلي یا ټایپ اف یور آی ډي ده، آی ډي یا مثلا آیډنټي کارت تذکره دلته اپلوډ کړئ. که پاسپورټ لري مشکل نشته، که پاسپورټ نه لرئ تاسو تذکره کولی شئ دلته اپلوډ کړئ. او که چیرې دواړه لرئ بیا بهتره ده چې تاسو پاسپورټ اپلوډ کړئ. نو زه مثلا پاسپورټ نه لرم، زه به دلته آیډنټي کارت انتخاب کړم. په دې ځای کې به آی ډي نمبر ولیکئ، د همغه تذکرې نمبر به د مکمل ذکر کړي. او په دې برخه کې بیا تاسو خپله تذکره اپلوډ کړئ. چې کله کلیک وکړئ لاړ به شي خپله تذکره به شا او مخه تذکرې به تاسو په یو فایل کې ځای په ځای کوئ، پی ډي اف به یې کوئ، بیا به کولی شئ داسې کې اټچ یې کوئ، راواخلئ. دا کار مو چې خلاص شو بیا وروسته تاسو په سیو اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته زما دا مرحلې پاتې دي ځکه اوس اپشن راکوي تر ما ټول نه دي تکمیل کړي. زه فقط تاسو ته یو مرحله تشریح کوم. دا برخه چې خلاصه شوله بیا به تاسو بیرته راوګرځئ دې برخې ته. لاندې چې راغلی د هوبیز برخې دي، انفارمیشن ان هوبیز دي. مثلا تاسو کوم برخو کې ذوق لرئ یا مثلا په بیکاره وخت کې کوم کارونه مخ ته وړئ دلته کولی شئ تشریح ورکړئ. لاندې کولی شئ انتخاب کړئ، مثال کتاب لولې ته د کمپیوټر سره ډېر کار کوئ، انټرنټ ډېر کاروئ، یا مثلا تاسو آشپزي کوئ، خواړه، دا خپل هغه ذوقي کارونه چې تاسو مثلا مخ ته وړئ، فوټبال یا نورې لوبې تاسو مخ ته وړئ، دا به ټول ټیک مارک کړئ. او دلته بیا وړاندې یو څه ورته ولیکئ چې مثلا زه په خپله بیکاره وخت کې کوم وخت چې زه فری وم دا دغه کارونه مخ ته وړم. نو دا کار مو چې پای ته ورسېده پرسنل انفارمیشن کې دا معلومات شو. لاندې چې راشي بیا سپیشل ټالنت انفارمیشن دي. دلته کولی شئ نور خاص کوم استعدادونه تاسو لرئ، مثلا عکاس یې ښه عکاس یې ته، یا مثلا تاسو نور ورزش برخو کې ښه استعداد لرئ، ته یو ښه فوټبال پلیر یې، یا مثلا ته ښه یو کراټه باز یا یو ښه پلیر د کراټې په برخه کې، یا د موزیک ته مثلا ښه ګیتار غږولی شي، مثلا ښه پیانو غږولی شي. دا نور اضافي استعدادونه دي لکه د آرټ هنر په برخه کې، صحیح دی، ډراما، د فوټوګرافي، د هینډي کرافټس، د لاسي صنایعو کې مثلا ته ښه په نقاشۍ کې، میوزیک برخه ده، د سپورټ برخه ده. دا به تاسو ټیک مارک کړئ، ټول به انتخاب کړئ. نو کومو برخو کې چې تاسو مهارت لرئ. دا برخه چې کله خلاص شو د پرسنل انفارمیشن شو، بیا به تاسو راشئ فیملی انفارمیشن، د خپل فامیل معلومات به دلته ولیکئ. د خپل مورکۍ نوم به دلته لیکئ، مادرس نیم دی، مورکۍ میز یور مادر الایف، مور مو ژوندۍ ده، دلته به انتخاب کړئ یس یا نو. بیا فادرز نیم د پلار نوم به مو انتخاب کړئ، آیا هغه ژوندی دی که نه دی، دلته به تاسو ورته یس نو انتخاب کړئ.
نمبر اف سیبلینګز دي، مثلا تاسو څومره خویندې ورونه یې دا به انتخاب کوئ ټول، او بیا به د دوی حالتونه ذکر کوي. صحیح دی. دلته به تاسو ته مثال نمبر کولی کې 15 نفره، بیا تاسو وروسته دلته د ټوټل منتلی انکم انتخابوئ، د میاشتې تاسو څومره درآمد لرئ، چې څومره مجموعه به تاسو دلته ولیکئ. مارټل سټیټس ځکه اوس کار نه کوي چې هغه دانه دانه به تاسو معلوموي، اوس تاسو ته چې مکمل ولیکئ 15 نفره 15 ورونه او خویندې، بیا به دلته ورته هغه منتلی انکم انتخاب کړئ، بیا به د سیو آپشن باندې کلیک وکړئ. ګورئ هره برخه مو چې ډکوله دلته سیو آپشن لري، په دې به هرومرو کلیک کوئ چې د ډیټا همدلته پاتې شي. بیا به تاسو راشئ کانټاکټ انفو ته. کانټاکټ انفو هغه خپل د شمیرو یا د چې تاسو سره بیا اړیکه ونیول شي هغه مشخصات بلته ولیکئ. کانټاکټ انفو کې اول کاونټري دی، کوم هیواد دا به انتخاب کړئ، هغه ښار به انتخاب کړئ. بیا هر ښار ځان ته پوسټل کوډ لري، که چېرې تاسو ته معلوم نه وي ګوګل کې سرچ کړئ د کوم ښار، مثلا د کابل ولایت اته د هرې ناحیې بیل بیل کودونه دي چې کولی شي هغه پیدا کړئ او دلته به هغه کود ولیکئ. په دې کې به تاسو د خپل ټلیفون شمیره ولیکئ، که دوه ټلیفون شمیرې ولرئ ښه دی، هغه به هم ولیکئ. یا مثلا که یو ستاسو خپله وي، یو ستاسو د پلار چا شمیره وي، او دلته به هغه سټریټ ادرس مکمل ولیکئ، بلډینګ نمبر د کور نمبر به ولیکئ. یو بلډینګ نمبر دی چې چیرې تاسو په هغه کې ژوند کوئ که نه، په یو داسې ساختمان کې چې هغه بلډینګ ځان ته نمبر لري، او بیا کوم نمبر کور دی، ډور نمبر یا هماغه د کور نمبر چې مشخص وي هغه به تاسو دلته ولیکئ. دا مو چې کله ډک کړل، بیا لاندې آپشن درکوي مای کانټاکټ انفارمیشن از ډفرنٹ فرام ریزیډنشل ایډرس. دا کوم معلومات وایي چې ما اوس ولیکل، دا زما د هغه کوم ځای کې چې زه فعلا اوسېږم، او یا کوم ځای کې چې مثلا یو ستاسو پرمننټ ادرس دی، یو ریزیډنشل ادرس دی، یو دا چې تاسو اوس اوسېږئ، یو دا تاسو هغه پخوا ژوند کولو یا هغه ستاسو اصلي د اوسېدو ځای. بیا که چېرې فرق کوي بیا تاسو دا آپشن ورته ټاکئ، بیا کولی شئ دلته پرمننټ ریزیډنشل ادرس ولیکئ. دا پورته مو چې ولیکل دا خو اوسني و چې اوس تاسو چېرې اوسېږئ. لاندې چې راشئ بیا تاسو پرمننټ یا هغه د زیږېدو کوم هیواد، کوم ښار، د غذي کود مکمل هماغه معلومات دي. او که چېرې به ستاسو اوسنی ادرس د اصلي ادرس دواړه یو دي، بیا به تاسو ته آپشن بیرته آف کړئ، همدغه د دواړو لپاره کفایت کوي. لاندې چې راشئ لیکلي دي how long have you been visiting at this address، څومره وخت کېږي چې په دې ادرس تاسو ژوند کوئ. که میاشت کېږي میاشت به انتخاب کړئ، که کال وي کال به انتخاب کړئ، و دلته به یې ولیکئ. مثلا که میاشت انتخابوئ څو میاشتې کېږي، مثلا 3 میاشتې 4 میاشتې، دلته به یې ولیکئ. که تاسو مثلا دې ادرس کې یا په دې ځای کې چې تاسو اوسېږئ کلونه تېر کړي وي، ایر انتخاب کړئ، دلته به د کال اندازه ورته وټاکئ. وروسته له هغې لاندې راشئ، تاسو د سوشل میډیا برخه ده، د خپل فیسبوک لینک دلته تاسو اپلوډ کړئ. لینکډ ان اپلیکیشن که لرئ او تاسو لینک راواخلئ دلته اپلوډ کړئ. سکایپ لرئ د سکایپ لینک به راواخلئ. ټویټر همداسې، د ګوګل یا همداسې نور کوم سایټونه چې لرئ کولی شئ دلته هغه لینکونه یې راواخلئ. که نه لرئ هم دومره اړینه نه ده دا ولرئ او دا اپلوډ کړئ. از کوم چې لرئ کولی شئ تاسو لینک یې راواخلئ. خپل اپلیکیشن فیسبوک یوټیوب دو ته به لاړ شئ، خپل د صفحې لینک به کاپي کړئ او په دې کې به یې پیسټ کړئ. دا کانټاکټ انفارمیشن چې خلاص شوی به تاسو لاړ شئ ایجوکیشن انفارمیشن. اوس تاسو د میډل سکول برخې لوستې ده، میډل سکول یا موږ چې متوسطه ورته وایو، او یا د های سکول که تاسو مکتب پوره خلاص کړی وي د بچلر لپاره اپلای کوئ نو های سکول معلومات ډک کړئ، او که تاسو مکتب مثلا تر نیمه لوستی وي نور مو نه وي لوستی بیا دا برخه ډکه کړئ. صحیح دی. دلته به تاسو چې انتخاب کړئ د های سکول برخه انتخاب کړئ. بیا وروسته تاسو اسوسییټ ډیګري هم کولی شئ. مثال که تاسو 2 کلن کوم انسټیټیوټ ویلی بیا کولی شئ دلته معلومات ډکوئ. که بچلر مو ویلی بچلر همداسې کرار ټولې برخې فعاله کېږي، خو ضرور دا چې تاسو باید لومړی د مکتب د دورې معلومات ذکر کړئ. ټول په های سکول به کلیک وکړئ. په های سکول به چې کله کلیک وکړو بیا تاسو ته نورې برخې راوړي. مثال کوم هیواد کې تاسو مکتب لوستی، په کوم ښار کې تاسو مکتب لوستی دی، دلته به خپل د مکتب نوم ولیکئ. صحیح دی. که په لیست کې نه وي بیا به تاسو هغه نوم ولیکئ. انتخاب کوم په سکول باندې چې کلیک وکړئ دلته د مکتبونو نومونه راځي، کوم چې د بورسي ځان سره ثبت کړي دي راخیستي دي. صحیح دی. مثال محمد اسماعیل حسنزی مکتب دی یا تمیم انصاري پرایویټ سکول دی، دوی ځان سره په لیست کې لري. تاسو به خپل مکتب دلته پیدا کړئ و به ګرځئ، او که چېرې مثلا پیدا مو نه کړم بیا به و به یې لیکئ دلته ټایپ به یې کړئ. صحیح شو. مثال که زه
یو مکتب انتخاب کم بیا به ایجوکیشن هغه ته راشئ سټیج ته یې راشئ سکنډري انتخاب وي یا که های سکول تاسو انتخاب کړئ دغه تاسو ورته ولیکئ های ایجوکیشن سټیج کې تاسو ته سکنډري ایجوکیشن ورته انتخاب کړئ های سکول ټایپ چې کلیک په وکړئ دا جنرال های سکول و ریلیجیس های سکول یا ووکیشنل های سکول و چې د څو هغه لري سټیجونه لري ټایپونه لري خو تاسو پکې بیا جنرال های سکول وروسته له هغې په کومه برخه کې مثال تاسو هغه فیلډ د دورې د مکتب چې و هغه کومه برخه کې تاسو لوستی دي دا په هیوادو کې فرق کوي په نورو هیوادو کې چې دوی یو سیستم لري د لسم ټولګي نه ورهاخوا تر 12 ټولګي پورې دوی بیا سپیشل په یو برخه کې مثال زده کړې کوي خو متاسفانه زموږ په هیواد کې بل ډول دي تر 12 صنفه چې درس وایي هغه ټول جنرال دي بیا وروسته موږ د کانکور د ازموینې له لارې کانکور ته کامیابېږو بیا یو فیلډ انتخابو تاسو بلته جنرال نو ایجوکیشن فیلډ انتخاب کړئ چې دا د افغانستان د مکتبو لپاره دی سټیټس به انتخاب کړئ فرق شوی که اوس هم دوام لري دلته به تاسو هغه ورته وټاکئ ما وخت دغه کې فکر کوم همدا خبره مې دلته وکړه ایجوکیشن سټیج کې خو نه دلته ایجوکیشن سټیج کې به تاسو هغه سکنډري ایجوکیشن او سټیټس کې به تاسو انتخاب کړئ چې اوس مکتب شاګرد دی که فارغ کوم کال مو مکتب شروع کړی و په کوم کال فارغ شوی ختم شوی دا به دقیق تاسو د دې برخې نه ولیکئ ټایپ دی ګریډ ټایپ تاسو ته نمرې په کوم اساس درکول کېږي دا د نمرو هغه ټایپ دی چې فرق کوي بعضو کې مثلا د 4 نه نمرې وي د 5 نه وي یا 10 نه وي زموږ خو معلومداره خبره ده چې له 100 نه نمرې وي 100 به انتخاب کړئ دلته به هغه ګریډ چې تاسو څو نمرې وړي البته دلته د 3 کالو مکمل نمرې دي د هر صنف نه دي موږ که چېرې په مکتب نه تاسو فارغ یې نو باید 3 کلنې نمرې ولرئ او یا هم شهادتنامه که تاسو اخیستې وي په هغې کې تاسو 3 کلنې نمرې ټاکل شوي دلته به هغه خپله نمره ولیکئ مثال که زه انتخاب کوم 9 وي او داسې کې بیا هغه 9 اشاریه که چېرې بیا ستاسو نمرې اشاریه هم لري دلته به هغه خپله ثابت عدد او دا به وروسته د اشاریې نه عددونه ورته انتخاب کړي مثال که زما نمره ده 9 اشاریه اویا دلته به اویا انتخاب کړي دلته راځي 9 اشاریه په ډیپلوما برخه کې به تاسو خپل شهادتنامه اپلوډ کړئ په دې برخه کې به کلیک وکړئ تاسو ته سفر خلاصوي خپل شهادتنامه پی ډي اف فارمټ به اپلوډ په دې ترانسکریپټ برخه کې به تاسو 3 کلنې نمرې چې هغه شهادتنامې شاته چاپ شوي هغه به ورسره اپلوډ کړئ خو که چېرې تاسو شهادتنامه نه لرئ بیا کولی شئ چې همدغه ترانسکریپټ تنه اپلوډ کړئ او 3 کلنې نمرې دا هم کفایت کوي لاندې چې راشئ have you achieved any significant ranking at this په دومره دوره کې چې تاسو مکتب لوسته یا کومه لاسته راوړنه هم درلوده یا په کوم رینکینګ کې راغلي وئ مثلا د مکتب په سطح عمومي اول نمره شوی وي په صنف کې اول نمره شوی وي د ادارې لخوا تقدیر شوی بیا به ته یاس انتخاب کړي بیا تا ته اپشن درکوي چې مثال په کومه برخه کې ته دا لاسته راوړنه دی تا درلوده سکول به انتخاب کړي اچیومنټ رینک باندې انتخاب کړي مثال ته په مکتب کې شوی وي اول نمره شوی وي دلته به اول ورته انتخاب کړي بیا د دې د ثبوت لپاره ته وایي سرټیفیکیټ لري صحیح ده چې ته مثلا د مکتب په دوره کې اول نمره شوی وي لوړه نمره دې اخیستې وه نو تا ته سرټیفیکیټ درکړل شوی دی بیا وایو چې زه دا لرم بیا به تا خپل سرټیفیکیټ ورته اپلوډ کړي چې تا ته د مکتب د ادارې لخوا هغه او دا د دې ښکارندوی وکړي چې و تاسو مثال دا لاسته راوړنه درلوده کومه چېرې نه درلوده هېڅ خبره نشته کولی شي نو انتخاب کوئ اپشن نه درکوي هېڅ ضرورت نشته چې تاسو دا مخته یوسئ بلې به لیکلی ګاټ یونیورسټي اډمیشن اگزام ریزلټ آیا تاسو د کانکور امتحان ورکړی دی بیا ورته وایي یس انتخاب وایي که د کانکور امتحان مو ورکړی وي اوس هم تاسو محصل یا په یو پوهنځي کې بیا تاسو دلته ورته انتخاب کوي یس اگزام دی چې شی و کانکور تیار شته کانکور به انتخاب کوي صحیح دی فیلډ دا جنرال دی او دلته کوم تاریخ باندې تاسو امتحان ورکړی و په کوم ګریډ یا څو نمرې دې اخیستې وي چې د 360 نمرې دي 360 نه تاسو اخیستې وي او دلته به هغه اشاریه هم ورسره ولیکئ چې څو نمرې اشاریه څو او په دې کې به ډاکومنټ یو سند چې تاسو د دې ښکارندویي وکړي چې تاسو د کانکور امتحان ورکړی دی چې په دې برخه کې یا د کانکور د ازموینې لخوا تاسو یو ورقه ترلاسه کوئ او یا هم ستاسو هماغه د کانکور د شمولیت کارت چې وي هغه اپلوډ کړئ خو که چېرې تاسو د کانکور امتحان نه وي ورکړی بیا کولی شئ دا نو انتخاب کړئ هېڅ ضرورت نشته ټول اپشن یې ډک کړئ لانګویج ډیټیلز ته به راشئ د ژبې اړوند کوم مهارتونه تاسو لرئ په دې برخه کې به بیا دلته لاړ شئ هغه نیټیو لانګویج انتخاب کړئ نیټیو لانګویج معنا ستاسو خپله مورنۍ ژبه سرچ به یې کړئ پیدا به یې کړئ مثلا که ته پښتو انتخاب دلته به انتخاب کړئ پښتو
صحیح دی دا نیټیو شو سیف باندې به کلیک وکړئ تر څو دا ثبت شي بیا لاندې برخې ته چې راشئ نورو کومو ژبو باندې تاسو بلدیت لرئ تاسو به په اډ باندې کلیک وکړئ په دې برخه کې به تاسو لانګویج انتخابوئ مثال ته په انګلیش باندې مهارت لرئ انګلیش به ولیکئ صحیح دی آیا کوم سرټیفیکیټ هم لرئ که دا اپلای آپشن اپلای کې یا فعال کی نو دلته به ورته تاسو امتحان انتخاب کوئ مثال ټوفل امتحان دی ورکړی دی آیلس امتحان دی ورکړی یا نور کوم امتحانونه دی ورکړي دا به انتخاب کې په کوم تاریخ د امتحان ورکړی دی کوم ګریډ اخیستی دی تا پکې او هغه سند دی چې تاسو د امتحان ورکړی وي او د دې ښکارندویي وکړي دلته به خپل سند اپلوډ کړي که چیرې نه لرئ سند سرټیفیکیټ خو پوهیږئ پې دا آپشن بله ټیک نه وباسئ انګلیش په انتخاب کې په کوم لیول پوهیږئ په د انګلیش اډوانس بګنر او یا هم انټرمیډیټ یا متوسط دی که ته په انګلیش ښه پوهیږې فکر کوي چې ته اډوانس یا په لوړه درجه کې نو اډوانس به انتخاب کړې که ته کم پوهیږې بګنر به انتخاب کړې او که ستا د انګلیش مهارت نه ډېر ښه وي نه ډېر خراب وي ورته انټرمیډیټ انتخاب کړې دې ته به سیف ووایې کولی شئ څو ژبې تاسو انتخاب کړئ دا اجازه درکوي تاسو ته مثلا دا خو یو انګلیش دا د اډ شو دلته چې دې برخې ته راشئ تا نه مثلا انګلیش اډ کړو ته بیا په اډ باندې کلیک وکړه دري ژبه مثلا نورو ژبو باندې پوهیږي لاندې چې راشي ترکیش لانګویج دی آیا په ترکي هم پوهیږئ یا بیا به تاسو ورته راشي یس به ورته وایي که چیرې یس ورته وایي بیا د سرټیفیکیټ ترکي د ژبې سرټیفیکیټ هم لرئ دلته که یس ورته وایي بیا تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو امتحان ورکړی و په کومه برخه کې دلته به هغه امتحان انسټیټیوټ انتخاب کړي کوم ځای کې مې امتحان ورکړی و ګریډ په کوم ګریډ کې راغلی هغه درجه مو څومره وه په کوم تاریخ مې امتحان ورکړی و او سند به یې دلته اپلوډ کړئ خو که دا تاسو ترکي ژبه باندې نه پوهیږئ دلته به تاسو نو آپشن انتخاب کړئ ضرورت نشته تاسو دا برخه مخته یوسئ ورک ایکسپیرینس برخه ده که کار مو کړی وي کوم ځای کې هغه په هره برخه کې چې وي تاسو به هغه ورته ذکر کوئ دلته ورته انتخاب کوئ چې یس آی هیو کمپلیټډ یا مثلا که تا اوس کار کوي یا مثلا اوس جریان کارمند دی دلته به انتخاب کې صحیح دی او یا که مثال تا کار مخکې کړی وي ختم شوی وي نو دا آپشن به تیار ورته ټک مارک کړئ بیا به لاندې راشئ تاسو دلته د اډ په برخه کې به کلیک وکړئ په کوم هیواد کې تاسو مثال کار کړی دی هلته به هیواد انتخاب کړئ انسټیټیوټ نیم دی چا سره دی کار کړی کومې ادارې سره دی کار کړی د څومره وخت لپاره دی کار کړی او په کومه برخه کې دی کار کړی دا به ټول ته ذکر کړي بیا به په سیو آپشن باندې کلیک وکړئ په دې برخه کې دا یو بیا به تاسو په اډ کلیک وکړئ څومره ځای کې تاسو کار کړی هغه خپل انسټیټیوټ یا ارګان ذکر کړئ نوم یې ذکر کړئ وخت پکې ذکر کړئ چې څومره وخت لپاره اکثریت که څوک د بچلر لپاره اپلای کوي دا خو د مکتب د دورې شاګردانو د کار نه ته کړی نو بیا مهمه نه ده چې تاسو دا ورک ایکسپیرینس د حتما هرومرو ولرئ دا هغه څه دي چې ستاسو بیکګراوند قوي کوي ستاسو د کامیابۍ چانس د دې بورسې لپاره ډېروي څومره چې تاسو دا برخې ډکوئ درنه پاتې نه شي هغومره ستاسو د کامیابۍ چانس ډېرېږي برخه د سی وي لپاره ده چې تاسو به یو سی وي ځان ته جوړوئ که هغه تاسو د مکتب شاګرد یا مکتب بچلر لپاره اپلای کوئ د ماسټرۍ لپاره اپلای کوئ یو منظمه سی وي باید تاسو ولرئ په هغه سی وي کې تاسو که چیرې تجربې د کار نه لرئ خو باید هغه خپل مشخصات ټول پکې ذکر کړئ یو منظمه سی وي خو هغه کسان چې به کار تجربه لري کومې تجربې چې تاسو دلته پورته برخه کې ذکر کولی نو دا به هرومرو تاسو په سی وي کې هم ذکر کوئ چې سره توپیر ونه لري دلته به خپله سی وي د پی ډي اف په شکل فارمټ تاسو د ځای کې اپلوډ کړئ اکیډمیک کوالیفیکیشن دی اکیډمیک کوالیفیکیشن کې تاسو کومې لاسته راوړنې درلودې کوم امتحان مو ورکړی دی دلته به خپل امتحانونه انتخاب کړئ امتحانونه مختلفې برخې لري که هغه په هره برخه کې وي د ځینې یې پیدا کړئ که په دې ځینې نه وي تاسو کولی شئ سرچ کړئ اضافي انټرنیشنل ازموینې که تاسو ورکړي وي تاریخ به د همغه ازموینې ولیکئ په کومه ګریډ کې تاسو راغلي ګریډ بیا راځي کوم هیواد کې او همغه سند چې د دې امتحان یا د دې ازموینې ثبوت وي دغه لپاره تاسو دا اپلوډ کوئ او په سیو آپشن باندې کلیک وکړئ دا برخه شوله د اکیډمیک کوالیفیکیشن د تنها یوه برخه نه ده تاسو کولی شئ څو کوالیفیکیشن چې درلودل ټول ذکر کړئ مهم هم دا یوه برخه نه ده بیا څو ځلې تاسو په اډ کلیک کوئ سوشل اکټیویټیز کې په ټولنه کې تاسو کوم فعالیتونه درلودل صحیح دی کوم ایوارډ کوم پروژه کې مو کار کړی دی سرټیفیکیټ مو ترلاسه کړی دی په اډ آپشن به کلیک وکړئ ایوارډ مو اخیستی پروجیکټ
کومه پروژه کې تاسو کار کړی دی سرټیفیکټ مو اخیستی دی یا مثلا تاسو سکالرشپ اخیستی دی بل ځای مو امتحان ورکړی و ازموینه مو ورکړې و هغې کې کامیاب شوي وئ یا مثلا تاسو بیچلر په یو ځای کې ویلی دی بورسیه باندې تللی وئ اوس غواړئ ماسټرۍ ته اپلای وکړئ نو دا به تاسو انتخاب مثلا که زه سرټیفیکټ دلته انتخاب کړم چې تاسو ته سرټیفیکټ درکړل شوی دی بیا تاسو ته اپشن راځي مثلا سرټیفیکټ د څه شي په اړه و صحیح دی کوم ادارې تاسو سرټیفیکټ درکړی و هغه ایوارډ فیلډ به انتخاب کړئ په کومه برخه کې او هماغه ایوارډ چې که سرټیفیکټ وي سرټیفیکټ به ورته که د هر شی وي دغه سند به تاسو دلته ورته اپلوډ کړئ ډسکرپشن کې به اضافي معلومات ورکوئ چې تاسو مثال دی کې کار کوو څومره وخت کار مو کوو کوم فیلډ کې دغه خلاصه ټول به تشریح کړئ چې یو توضیح ورکړئ د خپل دې برخې ته که چېرې نه لرئ هم مهم نه دی چې تاسو باید د هر عمر ونه کړئ والنټیر اکټیویټیز دي کوم والنټري یا مثلا تاسو رضاکارانه کارونه کړي دي بدون د معاشه تا یو ادارې سره کار کړی دی یونیورسټي کړی دی بیا هم په اډ باندې کلیک وکړئ نوم به یې ولیکئ کومه اداره وه او تشریح به یې ولیکئ چې تا رضاکارانه کار کوو په کومه برخه کې کار کوو مسؤلیتونه دې څه دا به ورته په دې برخه کې تشریح کړي زه نو زه بیرته بک شم نو دا د والنټري اکټیویټیز او پروجیکټ شو دا ګورئ د بیچلر او د ماسټرۍ ټولو لپاره به دا تاسو ټاکوئ که څوک مثلا د بیچلر لپاره د لیسانس لپاره اپلای کوي دا ټول همدغه برخې لري که څوک د ماسټرۍ لپاره اپلای کوي ټول همدغه آپشن دي تغییریږي نه که تاسو مثلا د ماسټرۍ لپاره اپلای کوئ د آپشن تاسو ته نور آپشن نه راځي ټول همدغه آپشن دي خو د بیچلر لپاره تاسو کېدای شي ډېر ورک ایکسپیرینس ورنه لرئ یا مثلا ډېر اکیډمیک کوالیفیکیشن ازموینې ونه لرئ یا سرټیفیکټونه ونه لرئ پروا نه کوي تاسو د بیچلر لپاره هغه کوم اسناد لرئ لازم او کوم چې در سره دی هماغه به تاسو اپلوډوئ ترکی ایکسپیرینس باندې چې کلیک وکړئ دا به ټول د ترکیې هیواد مربوط دي چې که تاسو ترکیې هیواد کې ژوند کړی دی هلته ټولې پوښتنې هماغه کړي دي دا نو ټول د کسانو مربوط کېږي چې یا اوس فعلا په ترکیه کې دي یا مثلا مخکې په ترکیه کې اوسېدل اوس راغلي دي ټول دلته ذکر کړي دي ستاسو اقارب هلته شته نشته نو دا برخه ټول د هماغه کسانو مربوطه پوښتنې درنه کړي تاسو به دا پوښتنې ته به ځواب وایئ دا مو چې کله خلاص کړل مای اپلیکیشن ته چې راشئ په دې برخه کې به تاسو ته دا آخري برخه ده آخري برخه ده چې دلته اوس فعلا نتیجه شی نه ښکاري دا تاسو چې دا برخې ټولې پای ته ورسولې ما خو اوس څه ونه لیکل یو لارښوونه مې وکړه تاسو ته دلته دغه د سرې علامې ندایې پر ځای تاسو ته ټول ټیک مارک راځي دا برخې چې ټولې ډکې کوي ټول ټیک مارک کېږي تر دې آخره بیا وروسته تاسو د هوم پیج برخې ته راځئ دلته به ته انتخاب کړئ چې دا معلومات تا ډک کړل د بیچلر لپاره دې ډک کړل د ماسټرۍ لپاره ته دا اپلای کړئ خپله برخه به انتخاب کړئ په اپلای به کلیک وکړئ بیا تاسو نه وروسته د فیلډ پوښتنه فیلډ انتخابوئ او مثال کومه رشته بیچلر لپاره د ماسټرۍ لپاره کومه برخه کې تاسو نو هغه بیا وروستۍ بله برخه ده یو بل پړاو دی چې انشاءالله که فرصت و زه به د هغه لپاره بیا تاسو ته بله ویډیو کې دا معلومات ثبت کړم نو دا و د ترکیې د سکالرشپ لپاره د هغه اړینو معلوماتو ډکول او وړاندې کول نو تر بیا الله مو مل شي